د ټولنیز پرمختګ په نوم دغه ناسته د سیمه‌ییزو مسؤلینو او د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار او د دې ولایت د ولسوالیو د اوسیدونکو په حضور سره جوړه شوې ده. د دې ناستې جوړونکي وایي هڅه کوي د ورته ناستو په جوړېدو سره د حکومتي چارواکو په حضور سره د خلکو ننګونو هوارۍ کې رسېدنه وکړي. د دې پروګرام هدف دغه دی چې د خلکو غږ تر مسؤلینو پورې ورسیږي او د مسؤلینو اداري چوکاټ کې کوم وینا او لارښوونه چې د هغه تر ملت او تر ولس پورې ورسول شي. ورته مهال د نیمروز اوسیدونکي له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او خپل ستونزو لرې کولو برخه کې د ورته غونډو ترسره کېدل مثبت ګام بولي. واقعا دا غونډې ډېر مثبت تاثیرات لري، هغه پر ټولنې باندې او هم پر مسؤلینو باندې. دوی کولی شي چې د مسؤلینو او د ولس ترمنځ هغه درد، هغه ناخوالې چې دی هغه سره شریک کړي تر څو د دې وطن د دې ټولنې هغه مشکلات حل شي. و این مجالس بین ملت و دولت پل است که همیشه باید این دوامدار در هر 2 ماه 3 ماه یک دفعه دایر شود و از مشکلات مردم رسیدگی و آگاهی صورت بگیره و کار خیلی نیک و مثبت است. بل پلو سیمه‌ییز مسؤلین ډاډ ورکوي په بیلابیلو برخو کې د نیمروز اوسیدونکو د ننګونو حل ته ژمن دي. د افغانستان اسلامي امارت تل د خپل ولس هغو غوښتنو، ستونزو او ارمانونو ته چې د اسلام د مبارک دین د اساساتو په رڼا کې دوی غوښتونکي وي او اړتیا ورته لیدل کېږي، هغه ته تل پاملرنه کړې ده. ترسره کوونکي مسؤلین حکومت ته د ستونزو حل لپاره د هیوادوالو د غږ رسولو په موخه په 34 ولایتونو کې د ورته ناستو له جوړېدو خبر ورکوي.